څلور رونو څلور یو پکې یو پلار جم دیو هغه یو کس ته درې ورونو ته وی راځي او سلاک وی داسې به وکړو چې که ستاسو خوښې نو تاسو دا درې واړه د خپل مال راکې وایي درې واړه د خپل مال راکې او د پلار خدمت ته بوزګار یا د پلار خدمت به مو کې هغې وی ډېر هوښیار مال هم رانهلې او د پلار هم راته راپشا کې د هغې خدمت هم را باندې کې وی ښه که دا نه منئ بیا بل چل وکې وی داسې وکې چې زما دا مال هم تاسو والی دا ستاسو شو او د پلار دا خدمت ما ته پرېږدئ خپل مال هم در کوم او د پلار دا خدمت هم ما ته پرېږده پلار ما ته راپشا کې وی دا دې اوس سمه خبره وکړه دا دې ښه خبره وکړه وی ګورې مال مې درکړه د پلار خدمت به اوس تاسو نه کوئ زه به کوم وی ډېره ښه ده هغه خدمت د پلار ده ته وسپارلی شو پلار خدمت یې کو پلار یې مړ شو او غریب اوف اسم ورسره نو او باقي رونه مالدار دي نارې پې تېرېږي لوږې په تېرېږي په ده او په ده په بچو یو ځل یې خوب ولیده چا ورته په خوب کې وی وی لاړ شه پلانکي تیږه د هغې لاندې 100 روپۍ پرتې دي راواله دی ورته په خوب کې برکت په پکې وي که نه وي نه برکت خو پکې نشته وی نه راځم چې پاسېد ښځې ته وي ښځې یو سیرات غیبي په خوب کې وي چې پلانکۍ تیږې لاندې 100 روپۍ پرتې دي ما دې تپوس وکړه برکت پکې شته که نه وي نشته مې چې نشته نه رالم ښځه وایي ستا په برکت بېخوځه ورځ تېره شوه د شپې بیا خوب ولیده سړی ورته ویې لکه لس درهمه پراته 10 اشرفې دیناره د پلانکي تیږې لاندې دی ورته برکت پکې شته که نه وي نشته وي نه مې دي پکار چې راپاڅېد ښځې ته وایي ای ښځې ما ته یو سړي 10 اشرفې وښولې د تیږې لاندې پرتې دي تپوس پې ته وکړه برکت پکې شته که نشته وي نشته وی نه رالم وی نیکبخته ورشه ګورې ورو ورو کمیږي شی په درېیمه شپې بیا خوب ولیده ورته هغه سړی وایي وی اخو دې راوانغېښتې خو ورشه یو تیږه د هغې لاندې 1 اشرفۍ پرته ده وی برکت پکې شته که نه وي او شته پکې چې راغې ښځې ته یې اله وی هغه سړي خو راته 1 اشرفۍ یاده کړه او یې راته چې برکت پکې دی زه م راوړم وي د ګرده برکتونو پسې سلونه لس شو د لسونه 1 شوه چې د اشرفۍ راواغېشته نو لاړ باردار ته چې د ډېره موده پس مې اشرفۍ ومونته نو راشي یو کب به پې واده یو غټ کب یې پې واغېشته کور ته یې راوړو ځکه اوس خو په بازار کې سپینېږي خو کور ته راوړو چې کور ته یې څنګه راوړو کب یې اوس پر ده پکې یو 2 هیرې راووتې 2 ملغلرې پکې راووتې چې ملغلرې راووتې یوې ته کېښوده او بله یې وړه بازار ته سړي ته وایي دا په څو هلې اوهو د دې قیمت ما سره نشته دا څو به دې خو پوه شو چې شیخ خو د قیمت دی ما خو دا به 2 پیسو به په چا خرڅه کړم دا چې پلانکي لی یو څه هغه غټ صرافله چې هلته یې وړو هغه وکته په څو هلې یاره جي د دې قیمت ما سره نشته خفه کېږم په چا خرڅه کړمه دا پلانکي بازار کې زمونږ د ټولو غټ صراف ته غلی اوس هلته یې وړو چې هغه ته خو دیم خوشحاله دی چې شیخ خو د ډېرو پیسو دی چې هغه له څنګه یې وړله هغه ته وي دا خرڅوم یاره جي داسې وکړه ما سره دې پیسې نشته قرض به ته خرڅه نه کړې او پیسې شته نه او دا مهرباني وکړه بادشاه له یو څه بادشاه غشتې شي بادشاه له ځان ور ورسو چې دغسې ما سره هیره ده او زه خرڅوم بادشاه هم صالح سړی و چې بادشاه له ورغې وایي دا هیره خرڅوم هغه چې خپل سیکرټري چې کوم هیرې پېژنې هغه راوغوښته وي یو صاحب شی قیمتي دی ده ته وایي په څو خرڅی دی ورته وایي 20 غویان به د سرو زرو ډک راکړې د سرو زرو وایي دا شی دی ګران دی فیصله وشوه په 14 قچرو چې 14 قچر بدله د سرو زرو ډک درکم 14 قچرې په سرو زرو بار کور ته راوت ښځې ته وایي ودې دې برکت دې ته برکت وایي اصل ډېرې وي که دا ډېر دی څه موده پس بادشاه ته هغه سیکرټري وایي صاحب وایي دا یو هیره نه دی یو بله ملګري م وي سړی راوغواړه دی یې راوغوښته ورته ویې لکه دی خو یو بله ملګري م یو صاحب بله ملګري م شته وی راوړه که نه هم را باندې خرڅه کوي نه دې رانه ارزانه اخېستې ده دې ارزانه اخېستې ده پوه شو په خبر وی په څو خرڅی وی هغه په 80 قچرو خرڅوم 80 قچرې د سرو زرو نه ډکه سیکرټري ته یې ویې څه وایي وی صاحب اوس هم ارزانه ده اله دې ته برکت وایي دیانت چې چا کې راشي که نه هغه له خدای برکت ورکوي حضرت عمر ابن عبدالعزیز بادشاہ تا ورسید دیانت پکې وو
دیانت. الله دنیا کې مدد وکړه چې که په کومه ورځ باندې مړ کېده نو یو شپونکي ګډه چیلی سرولې نو شرمخ په ګډه حمله وکړه. انا لله و انا الیه راجعون. عمر ابن عبدالعزیز وفات شو. مرګري شپونکیان ورته ویل تا ته څه پته لګي؟ وایي چې درڅو د هغه بادشاهي وه نو زما شرمخ او ګډه به یو ځای سرېدل او چې نن شرمخ په ګډه حمله وکړه د عدل حکومت ختم شوی دی. چې معلومات یې وکړل په هغه ټیم عمر ابن عبدالعزیز وفات شوی. او د شعیب علیه السلام قوم څه شو؟ په اور وسوځېد. حضرت شعیب علیه السلام چې واپس راغی او د خپل قوم د الله ته ورشه قوم لري چې ورغی نو په جړا شو. هېڅ په میدان نو هر څه سوځېدلي. زلزله راغلې ده ځمکه چاودې د ټول په هغې کې دننه دي اور پې د پاسه راورېدلی دی او جبریل علیه السلام پې چغه والې ده فاخذتهم الرجفة اخذتهم الصیحة. ختم. جړل به جړل په سترګو ړوند شو ړوند. حضرت جبریل علیه السلام وله راغی وی الله را لېږلې ما په سترګو ړوند دی جاړې وی او وی الله وی که دې سترګو پسې جاړي چې واپس یې کم وته که سترګو پسې جاړي چې واپس یې کم وته که مال دولت پسې جاړي او دې وی چې وله ورکم ځکه ډېر زیات جاړي. وی نه سترګو پسې جاړم او نه مال دولت پسې جاړم. وی خوی که زما د غضب د وجې نه جاړې لکه د قوم قهر دې ولیده نو تا باندې زما غضب هم نشته زما پیغمبر یې زما رحمتونه در باندې نازلو. شعیب علیه السلام مخیارو وی یو شي پسې جاړم که الله را کوي نو. وی څه شی دی؟ وی د الله دیدار پسې جاړم چې الله ووینم. جبریل علیه السلام والا واپس راغی وی الله وی چې ټیک ته دا جړا دې قبوله ده خو دیدار اوس نشته مرګ نه پس به کېږي انشاءالله. دیانت بهترین شی ده. نو د شعیب علیه السلام قوم کې دیانت نو خدای ټول تباه کړل. قرآن حکیم کې بل ځای وایي الله تعالی فرعونیانو ذکر کوي الم تر کیف فعل ربک بعاد ارم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الاوتاد الذين طغوا في البلاد فاكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك څنګه صوت عذاب. فرعونیان څه شو؟ عادیان څه شو؟ عادیان چې په سمسو کې به جون تیره و غرونه به تراشل غټو غټو وجودونو والا. اسه شو؟ سمودیان څه شو؟ ټول لړل ختم. زمونږ د زمانې د مخکې هغه صدران څه شو؟ ګورنران څه شو؟ هغه وزیر اعلاګان څه شو؟ هغه وزیر اعظمان څه شو؟ د امریکې او د روس هغه بادشاهان څه شو؟ د اسرائیل او د هندستان هغه څه شو؟ د عربو هغه د ډېرو پیسو والا څه شو؟ هغه جدونه چې خپل ګرځي. پر اوس کال مې اخبار کې کتل د عربو یو شیخ لور واده کړې ده. ما طالبانو ته خندل مې دا دې ته مې پلار وایي لور یې ودولن د سرو زرو غسل بیت الخلا ټټۍ ولا د سرو زرو په جهیز کې جوړه کړې وه. د سرو زرو ټټۍ مې که مونږ خبرو بشیر جان له به م غوښتې وه د سرو زرو ټټۍ نیکبخته د سرو زرو رهیل ولا جوړ کا. که خبره نه ده د سرو زرو استعمال خو رهیل ولا جوړ کا د سرو زرو نو کم از کم دغه ټټۍ کې به مرداره متیازې څنګه کوي د سرو زرو ټټۍ. هغه خلک څه شو؟ لوی لوی د عربو شیخان او سیټان چې جزونو کې ځان له خپل محلات جوړ کړي دي په کم طرف لاړل. سرو زرو تماچې ځان له جوړې کړي لیبیا صدر کم خوا لاړ. د مارونو اصل د الله او د رسول تابعداري ده. بس درې خبرې په ذهن کې واچوي د الله او د رسول تابعداري. او دا به نه وایي چې د شریعت وخت نه دی د شریعت وخت. دا به نه وایي چې بچي به څه کوي او زه به څه کوم او دکان به څه کوي او تجارت به څه کوي. خپل کار به کوي خو چې زما خیر ښه شي او چې ما نه وروسته ګن پاتې دی او زما خیر خراب دی هلته راته کوتک نیولي زه څه کوم په بچو زه په نوسو څه کوم. یو به دیانت نه کار اخلی. روزي د چا لاس کې ده؟ الله. ته تله وزن تګي به نه کې. نمبر 1. دویم نمبر شی به نه خرڅې. د ښه په ځای به خراب نه خرڅې. ملاوټ به نه کې. الله خفه کېږي. الله به نه خفه کوي. هر څه خو الله سره دي. نمبر 1. دویم علماو پسې نیکانو پسې ټوکې ټقالې به نه کې.
ولولا رهتک لرجمناک دمکې به نه ورکې علماء ولا دمکې به نه ورکې ستغې خبرې به نه کې علماء پسې هغې به خفه کې نه او دریم دین پورې به ټوکې نه کې اصولاتک تأمرک ان نترک ما یعبدو ما یفعل آباؤنا مونږ ته دا چل خولی دی هغه ته به دا خبرې کولې دا به نه کې که دین پورې د ټوکې وکړې ټیک ته بعضې وخت د پیسې د وجې نه سړی په نشه کې راشي په ځان بیا نه پوهېږي د دولت او د کارخانې او د موټر د وجې نه سړی په نشه کې راشي بیا په ځان نه پوهېږي تا خو د خولې نه خبره نبي علیه السلام فرمایي ډېر کله یو سړی د خولې نه یو خبره وباسي ان الرجل يتكلم بكلمه لا يلقي لها بالا دیارو دې خبرې له توجه ورنکي یوې دا خو پټونۍ خبره وه هغه د خدای په نس دونه خطرناک دی چې یهوي بها فی جهنم 70 خریفا په ترمذي کې راځي او یا کاله د هغې خبرې د وجې نه په دوزخ کې غوټې خوري مستی د وجې نه د خولې نه دې خرابه خبره ورنکړي او دین پورې خنده او مزه چې ګناه کې یاره بس وې دواره ته کوه چې خدای مې له دې ګناه نه خلاص کړي بالکل بس کوم نو ګناه خو ګناه ده سزا خو په سزا ده خو الله خو به خفه نه شي که نه خولې نه خو به دې ګډې وډې ونه ځي که نه نو الله فرمایي الی مدین اخاهم شعیبا مدین ته به د هغوی د قوم سړی شعیب علیه السلام راولېږه قال اعبدوا الله ورته وایي ولا ما لکم من اله غیره ته الله عبادت وکړئ خدای سره شریک نشته ولا تنقصوا المکیال والمیزان په پیمانه او په وزن کې به کمې زیاتې نه کوئ انی اراکم بخیر جندم ښه دی که شکر الحمدلله چا جون خراب دی خو غنم ونمونې د جوارو بی غوښه ونی او ساګ پیتی بی جون الحمدلله ډېر ښه مزېدار او انی اخاف علیکم عذاب یوم محیط ګورې سم شی بیا داسې ورځ ده چې د هغې نه تښتېدی نه شي د الله د عذاب نه رب العالمین دی زموږ کې دیانت پیدا کی الله دې په مونږ کې ایمانداری پیدا کی او الله دې مونږ له د نبي علیه السلام د اطاعت او د تابعدارۍ جون نصیب وګرځولی کی دغه شعیب الی مدین اخاهم شعیبا د هغې د قوم یو کس مو ورته ولېږه چې د هغه نوم شعیب علیه السلام الله وی د هغې د قوم یو کس و د هغې یو ورور بی و دا ځکه چې د بهر نه کوم سړی راشي نو په هغه بیا خلک شکونه کوي هلکه پته یې نه لګي چې دا به څوک یې څوک بني سازش له خو بني راغلی جاسوس خو بني او چې د قوم خپل کسي نو هغه خلکو ته معلومي چې د ده زمانه څنګه ده کردار یې څنګه دی پلار یې څوک و مور یې څوک وه قوم یې څوک دی ځکه خو نبي کریم صلی الله علیه وسلم چې کله صفا په غونډۍ ودرېده او لومبي خلکو له دعوت ته اسلام ورکو نو حضور پاک ورته څه وایي لبستو فیکم عمره تاسو کې ما 40 کاله تیر کړي دي فکیف وجدتمونی تاسو زه څنګه مونته ما خلکو ته خو پته و چې ته زمونږ د قوم یو کسې د قریشو د بنو هاشم د یو مضبوط خاندان سره د تعلق دی او مونږ پیژنو ته پتا اوسه پورې چې ته د غلطۍ او د دروغو او د بېاعتمادۍ داغ نشته ټولو په یو ژبه وي وجدناک صادقا و امینا مونږ په دې 40 کاله کې ته په دروغو چته نه لیدلې د 40 کاله کې د پوټې دروغ نه دی ویلې رښتونه په دې 40 کاله کې تا چته خیانت نه دی کړی خیانت ډېر لوی باب دی تا بېوادیتوب دوکا ټګي دا دې چته نه ده کړی امانتګرم مونته نو که د بار کس هغه دا خبره نه شوه کولی که هغه دا خبره کوله نو خلکو ویل وروره مونږ دې څه پیژنو ته خو د بار راغلی کسې دقه رنګې الله قرآن شریف کې فرمایي الی مدین اخاهم شعیبا د هغې د قوم د وطن کس و هغې ښه پیژنده داسې سړی مو ته ولېږه اوله دعوت ورکړي څه وایي لومبې ورته وایي یا قوم اعبدوا الله د الله عبادت وکړئ ځکه دې قوم به شرک او د بوتانو عبادت پې کوو شرک د خدای ډېر بدي شي ولې شریک الله له مرګري کتلي شرک او خدای پاک د مرګري نه پاک دی او بالاتر دی الله قرآن شریف کې فرمایي ان الله لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلك لمن یشاء وی باقي ګناهونه چې د شرک نه علاوه دي که وغواړم نو ټول به راته وبخم که وغواړم یو خو قانون دی قانون جدا شی دی خو که زه وغواړم نو قتل به م درته وبخم که زه وغواړم نو زنا به م درته معاف کم که زه وغواړم
نو د بدعملۍ وبال به م درته معاف کړم که زه غواړم چې هر څومره ګناهونه دې کړي قانون جدا شی دی خو که د قانون نه بالاتر زه وغواړم نو زه یې درته معاف کوم ان الله لا یغفر ان یشرک به خو شرک بالکل نه بخم دې کې فیصله ده دې کې رحم نه کوم پچا که یو سړی مشرک لاړ د دنیا نه خدای له په ذات کې شریک مانا د مشرکانو قسمونه دي بعض کسانو په ذات کې دوه خدایان منل خدایان دوه دي بعض کسانو عیسی علیه السلام ته د خدای زوی وي چا عزیر علیه السلام ته د خدای زوی وي چا فرشتو ته د خدای لونه وي چا بیبي مریم ته د خدای ښځه وي او بعض کسان اکثریت داسې و اکثریت چې هغوی به په صفاتو کې خدای سره شریک ګڼه د خدای په شان علم دا به مخلوق له ثابتو د خدای په شان قدرت طاقت وی خدای پاک بعضې کارونه د بندگانو ته سپارلي دي دا به وي بچی به دا یو بوت دته ورځه بچی به دې درکوي دې بل بوت لځه د بیمارۍ نه به دې جوړی دې بل بوت لځه رام رام کوه باران به دې وری دې بل بوت لځه د تکلیف نه به دې خلاصوي وی دا د خدای نیازبین دی خدای ورته خپل کارونه سپارلي دي لکه بادشاه چې خپل کارونه وزیرانو ته سپاري د مکې مشرکانو دقه سوچو دې ته هم شرک وایي ان الله لا یغفر ان یشرک به شرک بالکل نه بخم دې کې چا سره رعایت نه کوم ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء او د شرک نه علاوه نور ګناهونه چې څومره دي کفر و شرک نه علاوه نو که زما خوښه شي به بخم کني قانون سره سزا به درکړم نو شعیب علیه السلام هم دې خپل قوم ته وایي ما لکم من اله غیره د خدای نه ما سوا بل رب نشته ګورې بالکل نشته یو الله دی او بیا ورته سوی دوی کې چې کومه بیماري و هغه ورته ښیي ولا تنقص المکیال والمیزان پیمانه کې کمې مه کوئ تله کې کمې مه کوئ چې چیخ اخلی خرڅوئ درنو سپک به نه کوئ دا ګناه ده تله کې یو شی په چا خرڅی او تا وله کم ورکه پردې حق دی و ګناه شوه او که پردې جوار او غله اخلی او تا تلې ډنډه بل طرف ته وواله او زیات ترې واغېسته دا دې غلطي وکړه دا ټیک ته بعضې وخت کې خلک چې شی اخلي نو هغه ګاک ورته ګوري نو لږ معمولي خامخا درونه لي دا خیر دی پوره سر په سر خو کېدی نه شي لږ معمولي یو چونګ جوار او ورته مخامخ ګوري هغه پرې رضا دی پرې خفه نه دی پرې رضا دی پرې خفه نه دی که دا چونګ دې زیات واچو پروا نشته دی دقه رنګې بعضې وخت روجې څوک خرڅوي یا دال خرڅوي او دوکاندار خرڅوي نو 2-3 دانې پې لږ پرسنګ درون ور واچوي دوکاندار یې په خپله واچوي دا پروا نشته معمولي غوندې د دواړو په رضا که دا ډنډه یو طرف ته ښکته پورته وي دې کې هېڅ پروا نشته دی لیکن په داسې طریقه چې چل ول وکې یو تله کمه ور واچوې هغه باندې شی خرڅی او تله دې پکې ځان له وواله یا ډنډه دی پارسنګ دی ګډوډ کړی دی یا نن سبا کانو کې هم فرق شته دا کیلوګرامونه چې وي ما ته پته لګي دا چې بازار کې اخلي دی کې فرق وي یو هغې چې هغه سوچه وزن والی یو هغې چې هغې کې لږ کمی وي پوره کیلوګرام وي لیکن هغه جوړ کړي ظالمانو کمی پوره 2 کیلو وي خو هغه جوړ کړي ظالمانو کمی هغه مهر هم پې لګولي هغه باقاعده بازار کې خرڅېږي داسې چې ته کله کانو پسې دی لکه کم وزن والا درکم او که پوره وزن والا درکم کم دله درکم دا سخت ګناه اوفو المکیال والمیزان پیمانه پوره ورکوه وزن باندې شی ورکې پوره ورکوه او بیا ورته څه وایي که تاسو وایې چې زمونږ خو پیسه نشته په دې پیسه ګټو که نه رزق ګټو ډوډۍ ګټو او ورته څه وایي انی اراکم بخیر مالدار یې ضرورت دی خبرو ته څه دی بعضې وخت کې ګناه سړی دی لکه چې بچي به مې څه خوري یاره ګناه به وکړم ام ګناه ده ام ناروا دي بچو له به ځان له آخرت نه خرابې او ورته څه وایي انی اراکم بخیر تاسو خو زه اینما ډوډۍ شته کوټې شته هر څه شته نو بیا ولې دا ظلم کوې او ورته وایي انی اخاف علیکم عذاب یوم محیط ګورې د عذاب به د باندې راشي داسې ورځ ده چې هغه د نه تاو راتاو ده د هغې ورځې عذاب د نګیر چاپېره تاو راتاو دی هغې کې د الله نه تښتېدی نه شي دا نصیحت قوم ته شروع شو قوم ورته څه وایي اوس قوم یو نقصان خو دا دی چې تاسو شی کم زیات ولې کوئ تله ډنډه ولې وهئ پارسنګونه ولې خرابوئ شی کم زیات ولې الی خرڅوئ دا خو د دوی خپل جرم او خپله غلطي وه ورته څه وایي ټوقې به پورې کوي
یا شعیب الصلاة تأمرك ان نترك ما يفعل آباؤنا. ستا دا منز چې کې دا درته دا منز دا چلونه ښیي مونږ ته نصیحتونه کې دا منز درته دا ښیي او ان نفعل فی اموالنا ما نشاء دا مونږ په خپلو مالونو کې ستا به منو دا نېک بخت خپل کار کوه. اوس هم چې چاته نصیحت شروع کې یرورې ولې د دیانت نه کار واخله او ګناه مه کوه لرې شه مړه خپل کار کوه. اوس هم خلک ټوقې کوي علماو پسې د نصیحت خبره کوي ټوقې شروع کی دین پسې شریعت خبره کوي ټوقې کوي بلکې دا مې موریدلی دي یرورې شریعت خبره ده مړه هغه د شریعت خبرې تلې راغلی دي سړیا. دکان بې دینه نه چلیږي کاروبار بې دینه نه کیږي روزگار بې دینه نه چلیږي کارخانه بې دینه نه چلیږي کاروبار بې دینه نه چلیږي چې اونه کم بچی به مې څه خوري نار به اوده کېږم ناره خېټه به اوده کېږم بلا پڼ بچی را پسې دي ځه دا د شریعت زمانه نه ده. الله اکبر. د شریعت زمانه تر قیامته پورې ده. نبی کریم صلی الله علیه وسلم متعلق الله فرمایي چې چې مونږ دې لېږلی دی کافة للناس ټولو خلکو دپاره. پیغمبر علیه السلام یوازې د قریشو پیغمبر نو نبی علیہ السلام د لومبۍ صدۍ پیغمبر نو دا خو د خولې نه ډېره سپکه خبره ووته د کفر خبره د خولې نه ووته چې شریعت زمانه ختمه ده او دا د شریعت زمانه نه ده. وما ارسلناک الا کافة للناس قیامت ته پورې پیغمبر دی شریعت قیامت ته پورې دی. دا نه چې شریعت د حضور پاک او د صحابو زمانې پورې او خبره ختم که د چا دا عقیده وه چې د شریعت زمانه اوس تېره ده دا کافر شو کافر ختم. خزه لاړه جدا شوه دی کافر شو مرتد شو دی به توبه وباسي واپس الله ته جړا به کوي نکاح به خپله پوره تازه کوي ولې شریعت ناقص وګڼه. دا زمانه د شریعت نه ده دا خلق هم د شریعت دی. دا خلق هغسې خراب نه دی چې کوم چې د حضور پاک زمانه کې خلق خراب و د جاهلیت زمانه کې چې کوم خلق خراب و دومره خراب نه دی نو هغوی له شریعت نو څه دوکې به هم کولې لوڼه به هم جمدی خښولې جاهلیت زمانه کې ډاکې به هم کولې مردارې به هم خوړې خپلو سکو میندو سره یې ودونه هم کړي خپلو خویندو سره یې ودونه هم کړي. رښتیا ووایه خراب و زمانه که نه وه زمانې نه خرابوایي نه مراد خلق دی. زمانه خو ټیک د خلق خراب و نو خلق زمانه یادوي مجازي نسبت کوي هغه ډېره خرابه وه نو نبي علیه السلام دا ونه وي چې شریعت نه دی پکار ولې خلق خراب دی. خلق چې خرابي شریعت به راولې خلق چې خرابي دین به خلکو ته پیش کوي روغو ته څوک څه وایي روغ خو په خپله ټیک ټاک دي. نو اوس هم که چاته دی وایي څه وایي یا بچی به څه خوري الله بچو له آخرت خراب دی بچی به څه خوري کم ځای نه به ډوډۍ کوو نظام نه چلیږي څوک دا وایي یہ دین نظام نه چلیږي ولې نه چلیږي نظام خو چلیږي دکان نه چلیږي منډۍ نه چلیږي کاروبار ودرېږي ټوله دنیا په دې لګیا ده. زر به ده وویل که ته دنیا څه کوې ځان ټیک که دنیا خپل قبر او ستا خپل قبر خپل سیستم برابر کوه الله له روان دی. نو هغه ته ویې الصلاتک تأمرک ان نترک ما یفعل آباؤنا دا درته دا موږ چلونه ښیي چې د مونږ پلار نیکه څه کوله پرېږدو مونږ ته دا چلونه ښیي نو د مونځ بېعزتي شوه که نه شوه د دین بېعزتي. او ان نفعل فی اموالنا ما نشاء او بیا څه وایي انک انت الحلیم الرجیم ډېر هوښیار یې ښه دا هغه د ټوکو نه سړی چاته وایي ډېر هوښیار یې څنګه هوښیار یې مونږ د کاروبار نه منې کې څنګه هوښیار یې مونږ د ګټې نه منې کې د پیغمبر استهزام شوه. درې خبرې شوې یو هغه خبره نه منل په وزن کې زیاتې کمې کول دویم دین پورې ټوکې کول او دریم پیغمبر پورې ټوکې کول. نو حضرت شعیب علیه السلام ورته وی الله به اوس عذاب رالیږي اوس به ټینګ شي د الله را طرف نه عذاب به راځي مضبوط عذاب به راځي. تمارونو یو خبره ذهن کې واچوه دیانت او ایمانداری دا په مسلمان د الله حق دی د الله حق به نه پرېږدي بچې د لوږې مري او زر زره دې مړ شي او که د الله دا حق دې پرېښود نو الله بیا زمونږ هر حالت باندې خبردار دی او چې دا چا پرېښی دی هغه له عذاب ورکړی دی. عمر ابن عبدالعزیز
رحمه الله څنګه ژوند دې تیر کړی دی، داسې ژوند دې تیر کړی دی چې جامه به ورپسې په ځمکه راښکې شوه، کوټ به یې چولې په ځمکه به راښکې شو، صادر قیمتي جامې قیمتي چې په لاره به ته نو په کورونو کې به د هغه د جامو خوشبويي خلکو محسوسوله چې پر عمر ابن عبدالعزیز لاړ. هغه زمانه کې قیمتي سپلی او قیمتي شالونو، قیمتي رومالونو، قیمتي پټکي، یو ناشنا او یو شان کې چې په لاره به ته قدمونه به بل شان اخیستل، یو د نعمت ژوند د ناز. په لاره ته یو بزرګ له مخې ورغی، هغه بزرګ ورته وی عالمو، وی عمر وی دا چوغا او دا صادر دې لږ اوچت کا، په ځمکه راښکې شي، دا ګناه ده. دی ورته ودرېد داسې وی خبردار جون په لاس کې کلک ونیسه، خپل جون محفوظ کا، که آینده دپاره دې دا خبره وکړه نو په دا توره به دنه سره خوا والوزو. داسې یو جون دی تېرو او ښکلې م خشته و، خشته مزېدار اعلی، او په دې مخ به کله روبنه وې ځان که چې د خلکو نظر په مونه لګي، زما دې مخ ته څوک نه ګوري، او جوړه سار بدلوه او جوړه ماښام بدلوه، او داسې جامې به یې غوښتلې چې په هغې به د سرو زرو په تارونو کارونه شوي وو، د سرو د سپینو. پخوا به زمونږ په دې وطن کې د تیلې دا جامې د ناویانو له خلکو جوړولې، د تیلې جامې به وې، تیله به اوس خو د پلاستیک تیله ده، ابه د سرو زرو تارونو ته تیله وې، د سرو زرو نه به نري نري تارونه جوړېدل. اوس هم هغه جامې که چا کوي نو خلک یې په بیه اخلي، هغه زر ته وباسي، اصل تیلې ټوپۍ به وه او د تیلې جامې به وې، او د سرو زرو تارونو، نو د ده په جامو باندې به د سرو د سپینو ګلکاري به پکې ده. سلیمان ابن عبدالملک بادشاہ دی. سلیمان ابن عبدالملک چې کله بیمار شو او ناجوړه شو، د هغه یو خاص وزیر دی، خاص وزیر. هغه خاص وزیر ورته وایي چې بادشاہ سلامته مرې اسم نو اسنا، داسې کار د مرګ نه پس وکړه چې خدای دې رونه نیسي. رجا ابن حیوه د هغه وزیر نوم و، رجا. سلیمان ابن عبدالملک ورته وایي رجا مقصد دې څه دی؟ وی ځان نه پس داسې سړی بادشاه پرېږده چې کم از کم قبر کې خو د الله تپوس نه کېږي. هغه ته پته و چې زامن د ده بدعمله دی، او دی خو د پیغمبر په کرسی ناست دی، د پیغمبر په مصله ولاړ دی، نو د ده زامن ټیک نه دي، خراب دي. نو که دی لال نو دا زامن به بدعملي کوي او دا سیسټم به خراب کړي، د پیغمبر علیه السلام دغه خلافت او امارت به برباد بشي. رجا ابن حیوه ورته وایي داسې وکړه ځان له آخرت ته خواصم دی، داسې سړی په ځان په ځای ودروه، مقرر کړه چې په قبر کې کم از کم الله خو دنه تپوس ونه کړي. یاره وی رجا ډېره ښه خبره دې وکړه، ما خو دا خیال و چې یا به ورور د ځان په ځای بادشاه کم یا به زوی د ځان په ځای بادشاه کم، ډېره ښه خبره دې وکړه. نو سوچ بچارې وکړه، یو کاغذ یې ولیکه، او په هغه کاغذ کې د عمر ابن عبدالعزیز رحمت الله علیه نوم ولیکه. هغه یې ونغښته، په ټوکړه کې بند کړه او رجا له یې ورکړه، وایي چې څومره د شورا خلک د پارلیمنټ، لکه دې زمانه کې د پارلیمنټ نه خلک صدر منتخب کوي، وزیر اعظم منتخب کوي، وزیر اعلی منتخب کوي، چې څومره د مشورې خلک دي دغه ټول مشورې والا راغونډ کا، او دا کاغذ چې مې د چا نوم لیکلی دی د ده دپاره بیعت علم، دې به زمانه پس بادشاهي. هشام ابن عبدالملک د درو هغه دې رجا له مخې له ورغی، ورته یې ویې رجا دې کاغذ دې کتلی چا چا نوم دې پکې وی نه، وی تو ګوره که زما نوم یې خو ډېره ښه ده، که زما نوم یې تی ولیکه، زما نوم پکې ولیکه. هغه وی نه 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 مې کتلی دی، نه ته خبر یم، نه پکې ستا نوم لیکلی شم. چې لږ مخکې لاړ عمر ابن عبدالعزیز په مخه ورغی، وی رجا دې کاغذ کې وګوره زما نوم شته که نشته؟ وی نه یم خبر. وی که زما نوم یې روان که ګورې، یو ورته وی ولیکه که زه بادشاه شم چېرته، ځکه دې کاغذ سره به اوس خلک بیعت کوي چې دې کې د چا نوم دی. حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه هم چې د حضرت عمر دپاره د خلکو نه بیعت اخیستی، نو د عمر نوم یې په کاغذ لیکلی، عمر فاروق رضی الله عنه په کاغذ ولیکه. خلکو ته یې ویې دې کې چې مې کوم نوم لیکلی دې سره بیعت وکړې دا به بادشاهي.
یو براته بیعت به کو یو براته بیعت به کو حضرت علی رضی الله عنه هغه ابيعو ما بسره بیعت کو ولو کان فيه اسم عمر بکده عمر نوم پکې ولی نه ما بیعت کو عمر ابن عبدالعزیز رجاته وی که زما نوم پکې روان کا نشم دا بار وړې هشام وته وی که زما نوم اولی کا اشوقی چې څنګه دې کېناستو د پارلیمنت دغه زمانې د شورا خلک راغله لو بیعت وکړه سلیمان وی زمانه پس به دا بادشاهي ټولو خلکو وی بیعت هم دې سره وکړو هر نوم چې پکې وي ټولو خلکو وی او چې کاغذ اوس پر در عمر ابن عبدالعزیز نوم پکې هشام پاسد هغه وی دا خو زما رور دی مشر خو زیم په کار دی چې زما نوم پکې وي څه خبره وکړه بس یو جرنیل پوجي پاسد تورې اوچته کړه وی هشام امیر المؤمنین ناست سلیمان داغه مخکې خبره کې سر د ناخوا جوزو بس خو کېناست هغه بیا هم بادشاهي غوښته عمر ابن عبدالعزیز چې دا خبره واورېده په جلا شو او داسې هیبت پرې راغی چې ودرېدی نه شو دوو کسو ونیوه او ویې دراو وی مهرباني وکړئ زما نوم خو ما ته پته نه وه چې په دې کې دی ما خو دته ویلو چې زما نوم که پکې لرې کا رجا ته مې ویلو زما نوم دې مهرباني وکړئ زه نشم کولی خلکو ته به یې خامخا کې بادشاه شو د مسلمانانو هغه جامې چې د سرو سپینو ګلکاري وه هغه پټکې چې په هغې به د سرو د سپینو ګلکاري وه هغه چوغه او واسکټ چې د سرو سپینو ګلکاري به وه پې هغه صادرونه چې د هغې نه قیمتي صادر بنو هغه پیزار او ارسې غون را یو ځای کړل بیت المال سیکرټري دی ورکړل وی دا به مهرباني وکړي بیت المال کې به جمع کړي ختم دا د بیت المال دی دا جمع شو او ښځه یې راکېنوله فاطمې د ښځې نوم وی فاطمې که دې خوښې چې طلاق دله درکړه ورځ را باندې خدای راوسته امیر المؤمنین شوې بادشاه شوې اوس ماله طلاق راکې خلق خدا ورځ د خدای نه غواړي چل مې څه کړی دی وی نه بس په ما د بادشاه د مسلمانانو بوج په سر را پرېوت ستا حق نشم پوره کولی قیامت کې به الله ما نه ستا د حق تپوس کوي او ته ځوانه جینۍ یې نو طلاق به درکړم بل خاوند به وکړې هغې مې ما درته خپل حق بخلی دی خو ما د ځان نه مه جدا کوه ماشومان بچي ماشومان واړه د اختر ورځ ده چې دې داسې بار ووته او زامن ورته یې وکتل زامن یې په ژړا شو بچې ولې ژاړئ بابا د هغې ماشومانو څونه ښکلې ښکلې جامې دي مونږ د امیرالمؤمنین بچي یو زمونږ جامې نشته هغه ماشوم زمونږ ګاونډي دی پلار یې څه معمولي مزدوري کوي څونه ښکلې پیزارې دی مونږ د امیرالمؤمنین بچي یو نه پیزار شته او نه جامې شته وایي باب بچې زه دله څه درکوم زه څوکم چې کور ته لاړ لوڼه ورته جاړي جنکۍ خو جامې خوښي که نه زمونږ په ګاونډ کې جنکۍ د اختر مبارکۍ له راځي څنګه ښکلې ښکلې جامې یې چولې دي څنګه ښکلې کالیګانې یې چولې دي څنګه ښکلې لوپټې او صادرونه یې دي مبارکۍ له ټولې جنکۍ رالې زمونږ شلېدلې جامې عمر ابن عبدالعزیز ورته څه وایي وایي بچې دوه خبرې دي ما سره خو خپل څه شته نه چې دله درکړم او د بیت المال اختیارمن یم چې اډر وکړم چې څه مې خوښي د بیت المال نه به راشي خو بچې قبر کې به په سرو لمبو سوځمه نو تاسو به دلته وخاندئ خندام خوښه ده او زما د قبر سکروټ کې هم خوښې دي لمبې او که نه زما د قبر جنت هم خوښ دی او دلته ستاسو دا شلېدلې جامې او فریاد هم خوښ دی نه نه بابا ته خو په اور نشې پرېږدو ګزاره مه کوئ ښځه ورته وایي د اختر ورځ ده دې بچو له څه خوراک پکار دی وایي د کوم ځای نه راوړم بیت المال نه خو نشم راغوښتی وایي ده راته چل خیم وی خواو خوایا وی دا یو میاش پیشکی تنخواه راوالا میاش پیشکی تنخواه راوالا پاقی بولا خوراک برابر کو نو دا بیت المال سیکرٹری را غوختا وی دا ماشومان دی خوراک تیل کیگی نو تا مهربانیو که ما دا میاش پیشکی تنخواه راکا بلی میاش کی بیا مرا کوا دی لپی خوراک والم ا سیکرٹری ورته سوی وی عمر ابن عبدالعزیز دومره جون دشته چې میاش ته پکې ورسې پیشکی غواړي اوهو نه دونه جون خو مې نشته بس ما خپله خبره واپس کړه لور ته اواز کوي ای پلان کې اوبه راوړه
رانلا بیا واس کې فلان کې او تګي موبره وړه بیا رانلا بیا وازو که بیا رانلا خدای ته وی دقه د دې زمانې لونه دي مالو صوبه نه راوړي خدای ورته وی بربنډه دل راشي بربنډه راشي پرتګ شلیدلې د ځان له پرتګ ګنډي دغه یو جامع جوړې ده نو چې هغه وګنډي نو به بدل راوړي درته به راوړي مال او دولت کې خلق لراشي مستی کی مست اغلب بادشاہی راله خو مستی پکې پیدا نکړه د شعیب علیہ السلام قوم له مال راغی دولت راغی مستی پکې پیدا کړه شعیب علیہ السلام پورې ټوکې کوي منځ پورې ټوکې کوي رښتیا وایي نن خلک کوي که نه کوي چې څوک د دین خبره ورته کوي که عالم دی که نیک سړی دی هغه کې زر خبرې راوباسي مړه هغه کم داسې د جنت نو ټیکهدار راغلی دی مړه تاسو نه موسلې زړې کړه چې ماته وې بلکل چې څوک د دین خبره درته وکړي هغه کې به سل غارونه وي هغه کې به سل نقصان وي نقصانونه یې مه کوه تا ته خو سمه خبره وکړه که دین پورې خندا به نه کې هغې به پیغمبر پورې خندا کوله علماء پورې خنداګانې کوي هغیم دین پورې خندا ادیم دین پورې خندا الله ورسره څه وکړل د شعیب علیه السلام قوم چې په کومه علاقه کې پروت و په کومه علاقه کې اوس هم 3 فوټه 4 فوټه اور هغه علاقه کې په ژمي کې پرېوځي یمني علاقه یخه لیکن الله پې خارخ راوسته تو پې خدای راوستاو شعیب علیه السلام ته الله وی دې کلي نه وځه قوم دی وباسه د دې کلي نه شابه فورا وځه او 12 کاله دې قوم ته تبلیغ وکړو 12 سال 12 کاله لږ شی نه دی موږ په یو خبره تنګېږو 12 کاله هغې ورته څه وي ولولا قومک لرجمناکه که قوم دی نه وی موږ به په کاڼو ویشتې وی خو څوک و که د اولو په کاڼې نو قوم کې دننه راته جنګ جوړېږي افراتفري جوړېږي خانه جنګي جوړېږي خامخا به د قوم ملګري کېږي لولا رهتک لرجمناک که ستا قوم نه وي لولا رهتک نو لرجمناک موږ اوس به هم په کاڼو سنګسار کړی وي او د 12 کاله لګیا د دعوت چلی 12 کاله لګیا د تبلیغ کوي چې خوند یې ونه کوي الله باس نور تنګ شوم د دوی نه خیر یې ورته وکړه ویې ځه ته اوس بار وځه بار لاړ په دې قوم ګرمي راله تو پې راغی په دغه سخته یخنۍ کې سوځېدل بلکل بار یخ هوا شروع شوه ټول هغه یخ هوا پسې ووتل چې یخ هوا پسې څنګه ووتل وریځ پکې راغله دی وی دا بس کار وشو که خیر دی مونږ ته خو شعیب وایي چې په تاسو به عذاب راځي او خدای قهر به راځي یخې هواګانو ته وګوره او د یخې وریځ ته ګوره 3 عذابونه پرې رالل فاخذتهم السیعة بل ځای کې راځي اخذتهم الرجفة او بل ځای کې راځي چې د الله د طرف نه پې دغه راغې دا څه ورته وي اور پې راغې د برنه جبریل علیہ السلام پہ چغه والا مضبوطه چغه حضرت جبریل علیہ السلام والا او یو مضبوطه زلزله رااله او د زلزلې سره د بره د هغه اوریځې نه سکاره را پرېوتل اور را پرېوت لړل ټول تباه برباد شو غرق نه هغه غنم پکار شو نه هغه جوار پکار شو او نه هغه دولت پکار شو چې د کم دولت د وجې نه په نشه کې پراته او نه هغه ډوډۍ پکار شو نه پیمانه پکار شو او نه هغه تله پکار شو نه هغه وزن پکار شو بلکل چرګانو تر د غویانو څاروو پورې ارسو سوځېدل لاړل ختم پکار نه شو څومره زمونږ خلک نن سبا یوازې دا نه چې ګنې دا د کوټې دکاندار لګیا دی نه 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 ښه خلک هم شته الحمدلله هر ځای کې په دې پمپونو کې خلک څومره غلاګانې کوي پمپونو کې څومره غلاګانې کوي تاسو پیمانه خو نه ده کتلې مونږ خو نه ده کتلې هغې کې به هم ښه خلک به وي صالحان به هم پکې وي نیکان به هم پکې وي خو پیمانه کمه ساتي څومره چې ګیس تا په کار دی هغه مره نه درکوي څومره چې پټرول او ډیزل ستا په کار دی هغه مره نه درکوي هغه خپله پیمانه د هغوی چې دا میټر هغې کې فرق راوستی دی هغې کې فرق هغه ګیس چې تا ته کم اچوي هغه پریشر هغه والا کم کړی دی پریشر اکثر مونږ په دې پمپونو کې اچوو که نه هلکه څونه پریشر دی 220
چې لکه دا خو 160 کې روان دی، نه دا به اوس 220 شي که نه، اوس به شي. نو مې چې د 20 روپو ګیس پاتې شي نو که 220 چې څه پې بیا د 200 دی واچو په 160 کې، بیا د 100 واچو په 180 کې، او بیا د اخیری کې چې 50 پاتې شو نو هغه میټر لږ تیز شي نو هغه ځای ته ورسېږي. ظلم نه دی؟ سره زر نیکان من پکې وي، د ټولو بد نه وي، هر قوم کې شته نیکان من پکې وي. دا پالش پکې څه شی دی چې ته خرڅوې؟ څه شی دی؟ توله زر مې واخېستل، کالی مې جوړ کړه، نو دا دوه ماسې پالش. لکه پالش څه شی دی؟ هوا. ما خو د تولې پیسې درکړې، دا 2 ماشې د سره نالې ما خو دله د 30% دا د څه دکان نہ سودا کے 1 نمبر ملاویگی کہ 2 نمبر ملاویگی؟ 2 نمبر. دا نقصان دے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی من غشنا فلیس منا، چاچے دما امت سره ټګي وکړه دا دما په ډله نه دی روان. 1 نمبر سامان کم دے، 2 نمبر. الګا جاپانی راکا، جی جاپانی دے، مہر پہ لگے دے لیبل د چین بجوڑی. جاپانی راکا، مہر پہ لگے پاکستان بجوڑی. ټول په دغه کارخانوں کې چیتا وګوره، ټول 2 نمبر خرڅېږي. ټیک ته صالحانم پکشتا، الحمدلله نیکانم پکشتا، دا ټول یو شانتی نی. 2 نمبر خرڅېږي، هغه سیزونو لاغه دغه پکلا دغه ملاویږي، سو ته ویل کېږي رنگونه ورکوي او په مسلمان خرڅېږي. مساله ملاوټ والا سیزونه. الله پیسه ګټم، دولت ګټم. سله دولت گٹے، یہ خدا نیک بختہ یہ نہ چلے گی کاروبار. ایک تیل والا تیل پر ڈبی کے پیک ڈبے والا پیک ڈبے دا غوړو د تیلو دا ته پته لو تعالی دا به کمی. او چې دکاندار ته یې ورا دا خو په کم دی وی دا ګراس وزن دی، دا پکې نه وروته. ګراس څه معنا؟ دا سره د ډبی دی. نو زه په ټیم څخه کوم خورم خو نه پایو کې او ترور اوس خدای دې وبخي ما ته ډېرې زیاتې اوبه دې پکې زیاتې کړې دي. ولې اوبه پلیتې دي څه؟ مې زه خو په اودس نه کوم چې اودس له علم او غسل خو په نه کوم، اوبه خو ما کره شته که نه. نو د بې پیسو شي په ما په پیسو خرڅی. هر چا خپل وس کېږي، دا هر چا خپل وس. دا ګاډی والا ولې ټول یو شان نه دي؟ ښه درته بیا هم ویم، دا ګاډو والا هلته چې شی خرڅوي په څو خرڅی؟ جي په دړی په 100 روپۍ. ښه نو چې ته نه ګوتې مه راوړه، دغه مه راوړه. هلکه په سر خو دې دغه ایښودې دي، زه خو دې پسې را کوشم چې دا به راکې. نه دا خو په 200 دي. نو تا خو د 100 آواز کاو. نه دا چې باقي پاتې شي په دې به زه څه کوم؟ اسان علاج دی چې پاتې په دې به زه څه کوم. نو زه خو تا نه ښه شی علم، تا نه خراب خو نه علم نه به دې اخېستل د بل چا نه که نه. او ګډوډ یې که نو ګډوډ به خرڅ کړو. ولې پې د پاسه ښې ښودې لاندې خرابې په کېږه ما چې کریټ کې کم سامان توړې او بازار کې مارکیټ کې خرڅې. سر والا جوړی که نه جوړی؟ دا سرونه جوړل په کوم کتاب کې دي؟ باره خشته او لاندې مخلوق دوکه کې. نو چاله ګټو، زه چاله ګټم او ته چاله ګټې، چېرته روان یو؟ کوم خوا لاړو؟ چاله مو ګټله، ځان له خیرت ولې تباه کړ؟ نبی کریم صلی الله علیه وسلم قسم دے کہ دا پیغمبر علیہ السلام برکت نه وي چې په دې قوم به څونه عذاب راته. کابل اور معمولی غوندې یو جټکه په دا ځل ته شوی وي، قسم دې کړه عمل تم وي او بیا نشي راوستلی څه. او چې د شپې ودې په 12 بجې او په 1 بجې او په 2 بجې او دغه جټکه درکړه او دا چتون هم در باندې راغورځي، بیا به څه کوې؟ بیا دا جنت پکارېږي، ځمکه دې پکارېږي، مال او دولت پې پکارېږي. جی نه چلیږي بې دې نه، کاروبار نه چلیږي، یو زر دله دې ونه چلیږي. ډوډۍ د چا په لاس کې ده؟ حضرت عبدالله ابن عمر رضی الله عنه د دیانت مثال دله بل در کوم. عبدالله ابن عمر په لاره روانو، یو سړی د ګډ شپونکې د ګډه چیلی سره یې هغه ټسټینګ کو، چک یې کو چې دا سړی څونه پورې مسلمان دی. هلکه بچې دې خوا راشه، راغی یو چیلې ګډوري را باندې خرڅ کا چې دلته پوخ کو حلالي کو. او دې کاکاجي دا خو زما نه دي، خو نوکر یم، خادم یم، شپونکی یم، دا خو د پلان کې سړي دي د مدینې. وی خسته نه دي؟ وی نه.
نو خیر یو را باندې خرڅ کړه پیسې به درکو که نه ته چل کېږي نه 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 مالک په خفه شي څنګه یو ځله درکړم بچیو چل وکړه د دروغو چل ورته نه ښایي چې کوي یې ګوري یې بچې داسې وکړه یو ګډون راخه باندې خرڅ کړه پیسې به درکو جیب کې به واچوې او داسې به وکړو چې به حلال کړو دلته به موږ تروید کړو خو به خورو غوښه به مو خورئ خوراک به مو خورئ موږ به وخورو ماړه به شو پیسې به هم درکو او که ته وایې چې مالک به رانه بېګاله تپوس کوي نو دلته مالک کم دی نشته او چې بېګاله دنه تپوس وکړي شرمخ وړلی دی مالک خو دلته نشته شپونکي داسې تو شو شی کړه او لږ اخوا شو او اسمان ته یې ګوته ونیوه وی فاین الله مالک خو نشته خو الله مې څه شو الله خو مې شته که که یو انسان د الله ذات په سر حاضر وګڼه باز دې به دوکه نه کوي مونځ به هم سم ملا به هم سم مونځ کوي ملا امي به هم سمي ملا به هم ټیکي عالم به هم سمي امی بم ټیکي دکاندار بم سمي زمیدار بم سمي تاجر بم سمي کارخانهدار بم سمي او چې دا کم سړی په دفتر کې لګیا دی او بابوتوب کوي او کاروبار کې دا بم ټیک ټاکي دی بم رشوت نه اخلي دی به کرپشن نه کوي وخت به پردې نه ضایع کوي این الله الله کم ځای دی عبدالله ابن عمر ته بچې بس ما دې دپاره معلومات ته کول لکه د خدای شته نبی علیہ السلام فرمایي اوه کسان به د قیامت پر د الله د عرش د سوري لاندې وي یو پکې دا دی رجل ذکر الله خالیا ففاضت عیناه الله ځان تر آیات کو او هیڅوک نشتا او الله ځان تر آیات کو سترګو نه اوښکې اوبه دی دا سړی به د الله د عرش لاندې وي عبدالله ابن عمر لال هغه مالک له ګړو چیلو والا لا دروازې والا راوته وی پلان کې کې ستا ګړو چیلې سره دی وی او وی خرڅه خو نه وی ولې نه پسو خرڅه یره بس جوړه بوک وای دخل نو باسه پسو خرڅه وی په دومره پیسو او غلام هم در ناخلم وی دا پدې مې ټول سره د غلام ته ټول ګړو چیلې واغشتي پیسې ورکړي ما سوتن چې غلام ګړو چیلې راوسته مالک لا مالک ورته ویل کته خو مې سره د دې چې ګړو چیلو خرڅ کړي پچا دا عمر صاحب په زوی په عبدالله ابن عمر زه ګډم بود او تم داغې عبدالله ابن عمر له لار دروازې وویله او له راووته وی پېژندې ورته وی صاحب د تا غشتین سره د ګډو چیلو ویو وی ما ته ځای وښایه چې دا ګډې چیلی کم ځای وتړم او مال هم د شپې ځای وښایه ستا غلام شم چې زه کم ځای شپه تېره کړم وی بچې سار مې ستا دیانت لیدې دی ما ته ځان له نه غشتې ما الله له غشتې او دا ګړې چیلې ما ځان له نه دی غشتې دا مې تا له غشتې دي زه دا ګړې چیلې سره خو دا ټول ستا دی دا دیانت ایمانداري او دیانت چې په چا کې راشي که نه نو الله مدد کوي ته د خدای منه نو خدای به تا سره دشمني نه کوي کاروبار کې به د برکت مال که ډېر زیات شي بابا جي له زمونږ یو سړی راغی اوس مړ دی ډېره زمانه وشوه په هغه وخت کې طالب هم لا وی ما ته دوا وکړه وی صاحب د مال راته مه کوه ډېر لوی مال مې دی په دې پېښور کې مې ټورسټې ګرځي ټورسټې هغه زمانه کې دا پلین کوچې نه وې او کارخانې مې دي د دنیا مال مې دی خو پریشانه ډېر زیات یم چې سملم لپه ګولۍ خورم داسې دوا راته وکړه چې دا ټنشن مې ختم شي هغه ته مسلمان هغه به د عامو خلکو ته مسلمان وي مسلمانه د مال کې به د څه چلی دا مال به د ښه ني ټیک به ني ځکه تا ته سکون او اطمینان نشته وی مولوي صاحب بس هغه خبره اوس پرېږده خو اوس راته څه وښایه لاړ جي او یو څو ورځې پس اخبار لیکلي خودکشي وکړه دا نه یې مړ کړه دیانت ایمانداری چې درکې د دنیا ژوند به دې مخي او د آخرت زندګي به دې مخي